سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، غټ اختر را روان دی. د غټ اختر غټ فلمونه به کم ځینه وي. د دې ټولو فلمونو ډایرکټران صاحبان به څوک وي او په دې فلمونو کې به کم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي. په دې ټولو حوالو له تاسو سره خبرې اترې کول غواړم. تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په وجه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. راځم خپل اصل موضوع ته. اصل موضوع دا دی، غټ اختر را روان دی. په غټ اختر کې پښتو فلم انډسټري په حرکت کې راسي او په دې کوشش کې وي چې کتونکو ته ښه فلمان، بهترینه فلمان ورکي. نو پښتو فلم انډسټري د غټ اختر ته 3 فلمان کتونکو د فاره تیاروي. په دې 3 فلمانو کې یو فلم د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې د کتونکو د فاره تیاریږي، عشق مبارک. د عشق مبارک نوم به تاسو په سوشل میډیا اوریدلی وي، تر تاسو پورې به در رسیدلی وي. په دې فلم کې یو ځل بیا جهانگیر خان د مین مرکزی هیرو په کرکټر کې راولي. د ډیرو کتونکو دا ډیمانډ و چې جهانگیر خان په یو داسې فلم کې یو ځل بیا د هیرو په کرکټر کې راسي لکه څنګه چې په جانان فلم کې وو. نو شاهد عثمان صاحب د هغو ټولو کتونکو دا ډیمانډ ورپوره کړي او یو ځل بیا په عشق مبارک فلم کې جهانگیر خان د مین مرکزی هیرو په کرکټر کې راولي. ګرانو کتونکو، د عشق مبارک فلم کہانی سلیم مراد صاحب لیکلی ده. د دې فلم موسیقي به رئیس باچا صاحب تر سره کوي او د ایډیټینګ پر عایزه د صاحبزاده صاحب دی. دا فلم به د پېښور پناه سینما د غټ اختر په ورځ باندې نمایش ته پیښ شي. د کراچۍ او د ملک د نورو سینمو فیصله فلحال نه ده سوې. چې کله دا فیصله وسوه، هغه فیصله به په سوشل میډیا باندې شاهد عثمان صاحب پښتو فلم انډسټري او زه شیر کو. په دې فلم کې به د الله مینې خبرې وي. په فلم کې به ایکشن وي، بهترین سندرې، بهترین غانې به په دې فلم کې کتونکو ته ملاو شي. ډېر زر به د دې فلم شوټینګ شروع شي. چې کله یې شوټینګ شروع شو، هغه وخت به له تاسو سره د دې فلم په حواله نورې ضروري معلوماتي ویډیو وطن چینل شیر کی. راځم د غټ اختر دویم غټ فلم ته چې د کتونکو د فاره تیاریږي او د غټ اختر په ورځ باندې به نمایش ته پیښ شي. د دې فلم ډایرکټر ارباز خان دی. ارباز خان د دې فلم شوټینګ په لاهور کې دا وخت شروع کړی دی چې کله له لاهوره بالاکوټ ته د شوټینګ د فاره لاړ شي، هغه وخت به بیا د دې فلم نوم په سوشل میډیا شیر شي. د ارباز خان خپله طریقه، د ارباز خان لکه څنګه چې د وړوکي اختر د پاره یار دشمن فلم تیارولی جوړولی، نو دا په هغه وخت کې د فلم نوم په سوشل میډیا باندې شیر کړی نو دا رنګه د دې فلم نوم یې په راز کې ساتلی دی چې کله د مزید شوټینګ د پاره بالاکوټ، ناران یا کاغان یا پراخ طرف باندې چې دوی لاړ سي، هلته شوټینګ کوي، نو د دې فلم نوم به په سوشل میډیا باندې شیر شي. ګرانو کتونکو، ارباز خان یوه خبره دا کوي چې دا فلم به د یار دشمن پرنګه فلم وي. یعنی د یار دشمن چې څومره ټیم وي، هغه ټول ټیم به په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي. خو دومره معلومات تر ما پورې را رسیدلی دي چې د دې فلم هیرو ارباز خان دی او د مرکزی ویلن په کرکټر کې جهانگیر خان جانی یو ځل بیا په دې فلم کې کاسټ کړی دی. ګرانو کتونکو، راځم د غټ اختر دریم غټ فلم ته چې دا فلم د شاهد فلم پروډکشن تر سوري لاندې د کتونکو د پاره تیاریږي. د دې فلم ډایرکټر به ارشد خان وي او په دې فلم کې به مرکزی کرکټر شاهد خان تر سره کوي. ارشد خان
په هر وړوکي اختر او په لوی اختر کتونکو ته فلمان ورکوي، لکه څنګه چې په وړوکي اختر کې چرته خانه چرته فقیری فلم کتونکو ته ورکي او دې فلم په باکس افیس باندې ډیر بهترینه ډیر زبردسته بزنس وکي. د ارشد خان دا کوشش دی چې د غټ اختر د پاره زه یو داسې فلم کتونکو ته ورکم چې هغه فلم تر وړوکي اختر تر فلم بهترینه فلم وي. د ارشد خان دا کوشش دی چې په دې فلم کې یو ځل بیا چرته خانه چرته فقیری هغه ټول ټیم پکې راولم او یو داسې فلم کتونکو ته ورکم چې کتونکي له هغه فلم څخه خوند واخلي. ارشد خان له وړوکي اختره فوراً بعد د غټ اختر د فلم تیاری شروع کړه او د فلم موسیقي ذمہواری د زر محمد زرو صاحب ولګوه، یعنی د دې فلم ټوله موسیقي به زر محمد زرو صاحب تر سره کوي. زر محمد زرو صاحب ستاسو د پاره پټ پناه نوم نه دی چې د ده په موسیقي کې کتونکو ته ډیر فلمان ملاو شوي دي. ګرانو کتونکو ډیر زر به د دې فلم شوټینګ هم شروع سي او کتونکي به له دې دریو واړو فلمانو څخه د غټ اختر په ورځ خوند اخلي. ګرانو کتونکو دا و د غټ اختر د دریو غټو فلمانو خبرې اترې چې ما له تاسو سره شیر کړې. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.